کابل کې چاودنه د روسیې سفارت د 2 کارکوونکو په ګډون 3 تنه وژل شوي. سلام ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د روسیې سفارت تر څیړمه د چاودنې په پیل کې د دغه سفارت د 2 کارکوونکو په ګډون 3 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 ټپیان استقلال روغتون ته وروړل شوي دي. د روسیې سفارت په یوه بیان کې د خپلو 2 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې یو ناپېژندنه کس په خپل ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې وه. دا چاودنه نن دوشنبه د اوږې په 14مه غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د روسیې سفارت تر څیړمه وشوه. بل خوا د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی ځانمرګي بریدګر د خلکو ګڼې ګوڼې ته تر رسېدو مخکې پېژندلې او پر هغو د ډزو په پیل کې د چاودنې له امله یو نه بدل شوی او 10 نور ټپیان دي. د استقلال روغتون مسؤلینو هم د یوه تن د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه روغتون ته 10 ټپیان وروړل شوي دي. دا و زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښه ژر